السلام علیکم د افغان روبوټیک ټیم HTML5 کورس ته په خیر راغلی. دا د HTML5 کورس 19مه ویډیو ده، ټوټوریال نمبر 19 دی چې په دې کې موږ زده کوو چې موږ ویډیو څنګه اپلوډ کولی شو. په تېره ویډیو کې موږ زده کړل چې موږ آډیو فایل څنګه اپلوډ کولی شو. په دې کې اوس موږ زده کوو چې موږ ویډیو فایل څنګه اپلوډ کولی شو. که چا آډیو فایل ولا ویډیو نه وي کتلی، هغه 13 ټوټوریال دی، 13مه ویډیو د دې نه مخکې هغه وګورئ. تاسو زده کړئ چې آډیو فایل موږ څنګه اپلوډ کولی شو. هغې دې دپاره د ویډیو دپاره موږ په HTML5 کې یو اټریبیوټ لرو، ټیګ لرو چې هغه د ویډیو په نوم مین ټیګ دغه دا ولیکئ. دې کې دننه هغې په شان دی هغه سورس کوم ټیګ چې دی هغه به استفاده کوو. دې کې سارسي چې کوم دی د سورس ته ویلی کېږي چې په دې کې موږ ادرس لیکو، د پته لیکو چې کوم ځای کې په ډیسکټاپ کې هغه فایل موږ سره پروت دی، د هغې پات او ډیسټینیشن موږ لیکو. په ټایپ کې موږ لیکو چې کوم فارمټ کې او کوم فایل دی. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته وویل چې ټول کوډ ما په یو فولډر کې اچولي دي، کوډز کې. په هغې کې دننه به بل فولډر د ایمیجز په نوم، په هغې فولډر کې تاسو هغه ویډیو لیدلی شئ. هغې نه به موږ خپله ویډیو اپلوډ کوو. او ویډیو دلته دغه ده، HTML ویډیو په نوم ده، او د دې فارمټ چې کوم دی MP4 دی. فارمټ به تاسو زده کوئ. آیټم ټاب تاسو کتلی شئ MP4 دلته چې کرسر پې کېږدئ تاسو ته به هغه فارمټ ښکاره شي. تاسو اوس راشئ د سبلایم ټکسټ ایډیټر ته. دلته سورس کې تاسو ورکئ ایمیجز چې کوم فولډر نوم دی. دا موږ ایمیجز ځکه ورکوو چې دا ټول کوډز په سیم فولډر کې دي، د کوډ په د کوډز فولډر کې د دننه بیا بل فولډر د ایمیجز. تاسو دلته کتلی شئ کوډز ایمیجز په ډیسکټاپ باندې دي دواړه. پر د ایمیجز چې تاسو ورکئ دلته بیک سلیش ورکئ، د فایل نوم به ورکئ HTML ویډیو. ویډیو ډاټ MP4 فارمټ به دلته ورکړئ. فارمټ یې ضروري دی، خامخا که فارمټ غلط شو فایل به نه اپلوډ کېږي. دلته به ورکړئ چې کوم فایل دی ویډیو فایل دی او فارمټ یې څه دی MP4 دی. دا چې کله سیو کې ځان سره دلته چې تېره ویډیو کې ما تاسو ته وویل چې یو اټریبیوټ دی کنټرول په نوم چې هغه ورنه کړئ ستاسو فایل به مخته نه راځي. هغه ضروري دی، کمپلسري دی. کنټرول چې ولیکئ سیو کې، اوس راشئ د فولډر ته. دلته ویډیو په نوم فایل دی، دغه رن کړئ. دا چې تاسو رن کړئ تاسو اوس کتلی شئ چې دلته دغه ویډیو موږ سره راغله، خو دا ډېر غټ سایز کې ده. دلته تاسو پرې کولی شئ HTML or hypertext markup دا ډېر غټ سایز کې د سایز ول موږ چینج کولی شو. ویډیو سره موږ دا هم کولی شو د سایز موږ چینج کړو. هغې دپاره به موږ د دې ویډت ورکړو. ویډت به ورکړو موږ 750 پیکسل. د 750 چې کومه ویلیو دا پیکسل ده. دلته به هایټ ورکړو، هایټ به ورکړو دلته 500 پیکسل. دا به سیو کړو، ور به دا ریفریش کړو. اوس یې تاسو کتلی شئ چې دغه یو ورکوټي سایز کې راغله، یو مناسب سایز کې راغله. HTML or hypertext markup language is the standard markup language. دغه ویډیوز خپل صحیح سایز کې راغلی، کوم سایز موږ ورکړو. خو په ډیفالټ کې کله تاسو ریفریش کړئ د دې ساوند چې کوم وي دا خلاص وي، دا بند نه وي، میوټډ نه وي، او د ویډیو خپله نه پلی کېږي، اټومیټیکلي نه پلی کېږي، هغه پاوز وي، بنده وي ویډیو. که تاسو غواړئ د ساوند میوټ کړئ هغې دپاره یو بل اټریبیوټ دی چې په تېره ویډیو کې موږ ذکر وکړو، هغه میوټډ دی. اوس یې تاسو ریفریش کړئ، ساوند یې کتلی شئ میوټ شو، بند شو، ساوند یې بند شو. دا کتلی شو ساوند بند دی. که تاسو د ساوند خلاصول غواړئ دلته نه تاسو کولی شئ. Markup language used to create او دې نه علاوه دلته پلی بیک سپیډ چې کوم دی هغه اضافه کولی شئ چې څومره پلی بیک سپیډ غواړئ. دلته که 2 غواړئ such as headings, paragraphs, links to other web pages, details listings, images, tables, etc. دې نه علاوه موږ څنګه کولی شو د ویډیو چې موږ اټومیټیکلي پیج ریفریش کړو اټومیټیکلي پلی شي، خپله پلی شي. هغې دپاره بل اټریبیوټ دی آټو پلی. دا چې ورکړئ دلته سیو کړئ، اوس ریفریش کړئ. اوس تاسو څنګه زه ریفریش کړم دا به خپله پلی کېږي. تاسو کتلی شئ هغه اټومیټیکلي خپله پلی شول. خو دلته ساوند یې میوټ دی ولې چې موږ میوټ کړو. او ښه پریکټس هم دغه دی چې تاسو ساوند په میوټ باندې پرېږدئ چې کله یوزر ستاسو ویب سایټ خلاص کړي کولو کړي هغه د ویډیو د ساوند ډسټرب نه کړي. تاسو دلته لیدلی شئ. اوس د ساوند خلاصول غواړم دلته links to other web pages, listings, images, tables, etc. These elements tell the browser about the دغه شو موږ سره 19م ټوټوریل چې په دې کې موږ زده کړل چې موږ ویډیو څنګه اپلوډ کولی شو او دې سره موږ کوم نور اټریبیوټس استعمالولی شو. که تاسو نورې ویډیوګانې کتل غواړئ هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. افغان روبوټیک ټیم را روان کورسونه به موږ تاسو ته د CSS کورس هم جوړوو او د جاوا سکرپټ کورس به هم جوړوو. او دې نه یو نور پروګرامینګ لینګویج کورس به هم جوړوو، ډینو کورس او نور دې نه علاوه
تاسو کولی شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ټول ویډیوګانې به تاسو ته خپله مخ ته بیا راځي. ډېره